اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن کوم د عالمي ادب د کتاب ریویو ده چې هغه کرایم اینڈ پنشمنٹ. کرایم اینڈ پنشمنٹ یو کتاب دی چې دا فیدور دوستویسکي لیکلی دی. دا کتاب هغه وخت لیکل شوی دی چې کله په رشین کې رشیا کې یو د ریالیزم تحریک روان. د دې کتاب فلسفیانه او د دې کتاب کم نفسیاتي اړخونه چې دي هغه به وروسته څېړو، خو اول به د دې پر کومه کهاني چې ده د دې سټوري چې ده پر دې به خبره وکړو. په دې کتاب کې تر ټولو له مخه د دې ناول د دې کهاني پروټوګونست چې دی دا کهاني چې پر مخ وړي، دغه ناول چې پر مخ وړي یا کوم مین کردار چې دی هغه رسکولنکوف دی. رسکولنکوف هغه کردار دی یا کم کردار چې دا ټوله کهاني پر دې باندې ګرځي. رسکولنکوف په پیټسبرګ یو ځای په یو زوړ مقام کې اوسي. دغه مقام لوړ چې دی دلته یو پام بروکر اوسي چې دا شیان خرڅي او زاړه شیان خرڅي، نوي رانیسي یا دا نوي شیان ټول سره خرڅي را خرڅي. نو دا دلته اوسي. رسکولنکوف چې دی هغه یو په سوسایټي کې داسې مجلس دی چې وي یو اډرنري خلک دي، چې عام خلک دي، یو ایکسټراډنري خلک دي چې هغه په ټولنه کې څه غواړي هغه کولی شي که نه، دغه یو موضوع پر مخ وړي. نو رسکولنکوف چې دی دا راولاړېږي یو سټوډنټ ورته یایي چې دا کومه ښځه چې ده ایلونا نومېږي، دا چې دا په دې ټولنې ته ضرورت نشته. نو دوی ځي بیا دا وایي چې د دې په ټولنه کې ضرورت نشته، راولاړېږي دوی ځان ته ایکسټراډنري وایي او راولاړېږي دا ښځه چې ده دا قتل کوي، دا ایلونا چې ده دا قتل کوي. چې کله دی راولاړ سي دا یلونا قتل کی، نو دوی له ډېر زیات پریشانیانو او ډېر زیات نفسیاتي ناروغیانو سره مخامخ سي. چیرې چې به هم د یلونا خبره راځي نو هلته دوی ډېر زیات ډسټربه سي چې یاره دا قتل خو به پر ما نه اړوي، آیا دا خلک خو به خبر سوي نه وي. داسې یو قسم له نفسیاتي ناروغۍ سره مخامخ سي او دغه شیان چې دي دا دوی ډېر زیات ډسټربه کوي چې یاره زه اوس څه وکړم. دا دغه دی. د دې وروسته د دې یو شرابي شناخته کېږي. هغه شرابي چې دی د هغه کور والا چې ده هغه یو پروسټیټیوټ ده، کال ګرل ده، مطلب په بد خویونو اخته ده. دی هلته له هغه سره شناخته کېږي. بیا یو ورځ دغه شرابي چې دی دا شرابي مړه کېږي. دغه چې ده دا سونیا چې ده دغه دا کم چې رسکولنکوف دی دا راغواړي چې ته راسه دا د بابا جنازې ده. دوی هلته ورسي او د ده له سونیا سره ډېره زیاته مینه راسي او دوی یو پر بل باندې مینه راسي او یو بل سره خوښ کوي. نو دغه چې دی دا کومه سونیا چې د هغه په دې نه ده خبره چې ده قتل کړی دی، خو البته چې کله هم داسې د قتل خبره راسي یا د دې کومې ښځې پام بروکري د قتل خبره چې راسي نو دوی ډېر زیات ډسټربه شي چې یاره دا خو قتل به پر ما نه اړوي. د دې ناروغي ته ګوره چې کله یو ورځ پولیس راځي هغه د بیل په هکله خبره پوښتنه کوي، نو دوی دا سوچ وایي چې یاره دا خلک خبر سوي دي شاید پر ما دا قتل واړوي. بیا هلته یو انویسټیګیټر دی یا شاید د پیرې نوم دی یا پیرې نوم دی، هغه چې دی هغه پر ده شک وکړي چې یاره کله چې هم د دې پام بروکر خبره راسي، د دې ښځې خبره راسي، د یولونا خبره راسي، دا رسکولنکوف چې دی دا ولې ډسټربه سي، دا ولې پریشانه سي. نو هغه چې د ده په ناروغي پوه سي نو هغه ته دا شک پیدا سي شاید دا قتل ده کړی دی. خو دا مجلس مخ ته ځي. بیا د رسکولنکوف کومه خور ده د ډینیا نومېږي، هغه چې دی هغه له یو سړي سره واده کوي. بیا په هغه واده کې مسایل را پیدا سي، هغه واده چې دی دوی بیرته کینسله کړي. وروسته بیا دا چې وي چې دوی له مور سره هم ډېر وخت نه وي ملاو سوی او داسې مختلف پریشانیانو په وجه باندې مور ته دا خبره نشي کولی. خو د کور عالم په دې پوه سي چې کله هم د دا قتل کړی دی دی چې دی ډېر زیات پریشانه دی، ډېر زیات د پریشانۍ و د نفسیاتي ناروغۍ سره مخامخ دی. خو دا کیسه روانه وي چې کله دوی دغه ته دا خبره وکړي و سونیا ته، سونیا کومه چې د شرابي لور وه هغه دا ورته وایي هغه له ده سره ډېره مینه وکړي، ده ته احساس ورکړي، ده ته کرج ورکړي، همت ورکړي چې مطلب ته ډېر څه دغه کولی سي چې مینه ورکړي او د ده هغه وحشت هغه تشدد ذهنیت چې دی هغه ډېر له منځه ووسي. خو ده ته دا وایي چې ته دا چم وکړه راولاړ سه، دغه کوم قتل چې دی تر دې له مخه چې دوی دا خپل قتل قبلوي دوی ډېر زیات ډسټربه سي. دوی وایي چې یاره زه پر روډ روان سوی وای او ما دا ناره کړې وای چې یاره دا قتل چې دی دا کومه سونیا چې ده
دا قتل ما کړی دی، یا د پر روډ دی ناره ووایي چې زه د قتل والا یم یا ما مرډر کړی دی. نو داسې مختلف شیانو سره دوی ډېر تر اعصابي تکلیفاتو تر اضطراب وځي. بیا دا سونیا دا مشوره ورکړي چې ته لاړ شه دا قتل قبول کړه، په دې کې بیا زه تا سره هیبت کوم، دا وایه چې دا قتل ما کړی دی. یو خو به ته ډېر زیات پر سکونه سې. د جرم هر جرم چې دی هغه سزا لري، هر بد کار چې دی هغه انسان تر یو تکلیف باسي، هغه په کله په یوه شکل کې وي او کله په بل شکل کې وي. نو دا قتل تا کړی دی، دا جرم تا کړی دی، چې ته کله هم سزا نه وخورې ته خپله سټسفیکیشن چې دی یا سکون چې دی ته نه سې محسوسولی. بیا دوی راولاړه شي ځي دا انویسټیګیشن چې دی، دا انویسټیګیټر چې دی دا تفتیش چې کوي و دې ته وایي ورځي چې دا قتل ما کړی دی، دا فان بروکر چې دا پام بروکر چې دا ما قتل کړی ده، د دې قتل ما کړی دی او زه خپل قتل قبلوم. کله چې دی راولاړ شي دا خپل قتل دغه کې دا ومني، نو هغه دغه چې دی مجسټریټ ده ته سزا ورکړي او سزا داسې ورکړي چې 8 کاله یو سخت مشقت باندې به دا د ده سزا وي او بل به دی سابریات چې دی منتقل کېږي. کله چې دوی سابریات ته منتقل سي دا کومه د شرابي لور چې د سونیا چې له ده سره مینه کوي هغه هم د ده په لورې لاړ سي، سابریات هلته جیل ته نږدې ځای ونیسي او ده ته تګ ورکوي، تګ راتګ کوي او دوی چې دی و ده ته دا احساس ورکوي چې تا چې دی ته یې کړ نه یې او له تا سره د مینې کولو والا څوک هم شته. نو هلته چې دی لاړ سي دوی په جیل کې وي او په جیل کې ژوند تېروي. بیا دغه چې دی دا کوم چې دی خپل جرم اکسپټ کړي یا دغه کړي نو دوی ډېر زیات پرسکونه سي او سونیا چې دا هلته د ده خدمت کوي. اوس موږ دا وایو چې دا ناول خالي یو کہانی نه ده، دا د ډیټرمینیزم، د فری ویل، د اورډنري ایکسټراډنري او دې ته په پښتو کې بیا موږ یو خپل ټکي هم کارول کېږي چې باید هغه مناسب ټکي ورته استعمال سي، یا یوټیلیټرنیزم یا دوی راولاړه چې د ایگزسټنشلیزم یا نور داسې مختلف فلسفې چې دي یا